السلام علیکم ملګرو. زموږ چې کوم پیج دی د پیج نوم دی د کلي مازدیګر، او د کلي د مازدیګر دپاره موږ نننی مازدیګر چې کوم دی بلال توراب ده راوړی چې خپله شاعري کوي، او موږ وایي چې ملګرو ته به هم څه شعرونه وړاندې کړي او موږ هم ترې څه نوي نوي شعرونه واورو. زه د وهاب تنها صاحب او د سلمان ډېره شکریه ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له ټیم راکړه او رالل، او موږ دا اعتماد یې په موږ وکړو چې تاسو موږ دپاره څه شعرونه ووایئ. دومره خو موږ یم نه، خو بیا هم د دوی ډېره مننه، او څه کوشش به کوم چې خپل مات ګوټ خیالونه او شعرونه تاسو سره شریک کړمه. چې دا څومره لیونی دی لیونتوب لره مې بیایي، دا څومره لیونی دی لیونتوب لره مې بیایي، او د زړه حال مې ښه نه دی مینتوب لره مې بیایي. او دا څنګه زمانه شوه او دا څنګه خلق رالل، دا څنګه زمانه شوه او دا څنګه خلق رالل، په مینه مینه ځي خو درغلتوب لره مې بیایي. او هر څوک ځان ډېر سخت کړم او ظالم شم، هر څوک ځان ډېر سخت کړم او ظالم شم، دا ستا خوږې خبرې نازکتوب لره مې بیایي. او دا ستا د حسن زور دی چې منکر شومه له ټولو، دا ستا د حسن زور دی چې منکر شومه له ټولو، پښتو خو مې لا پرېږده کافرتوب لره مې بیایي. او په تیر عمر ترابه د چا حسن، په تیر عمر ترابه د چا حسن، او جذبې کړې راله ځواني زلمیتوب لره مې بیایي. بل غزل دی چې ستا د یاد را سره شپه وي، زه یم ویښ خلک اوده وي، او چې یو زه او بل جانان وي نور دې هېڅ په دنیا نه وي. او ما او تا چې یو نه کړو، زه او ته چې یو نه کړو، دا به څنګه یارانه وي. زه به ځم د خپل جانان څخه که اجل لره هم تله وي. او وخت نه مخکې به څوک نه شي که کشانې د مارغه وي. دا زموږ څنګه نظام دی تنها صاحب، دا زموږ څنګه نظام دی پکې سپک خلق درانه وي. او د بل خور مور چې عزت کا هغه خلق پښتانه وي. نن په لپو لپو سکمه بیا د سکلو به توبه وي، نن په لپو لپو سکمه بیا د سکلو به توبه وي. او څنګه به دا شعر دی یارانو ته ډالۍ چې څنګه به شي تراب مایوسه دا یاران چې ورسره وي. عام دی. او بس موږ هم روانګي کوو د بلال توراب صاحب نه اجازت غواړو، او توراب صاحب ته ستاسو څه پیغام وي زموږ مینهوالو ته وړاندې کوئ نو هغه تاسو ووایئ. بس مینهوالو ته دا خواست دی چې مینه کوي، ژوند ښه تیر کړي او د هر چا سره مینه وکړي. او په اخره کې به دا یو ریکویسټ او درخواست دی چې د وهاب تنها صاحب دا کم پیج چې د کلي مازدیګر دا در سره فالو کوي او لایک یې هم کوي چې نور تاسو لپاره ښې ویډیوګانې راوړي او تاسو یې خوند اخلئ.